سلام له خورشیده د یوې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د تګلارې عملي کېدل پرله پسې هڅو او تمرکز ته اړتیا لري. دغه بنسټ د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه په خپل دریم راپور کې چې نن خپور شوی لیکلي فساد د قانون حاکمیت کمزوری کوي، د لا زیاتو جرمونو لپاره لاره هواروي او همداراز دغه ښکارنده داسې کړۍ رامنځته کوي چې د سولې خوځښتونه هم لږ اکثره مخوي. یوناما په دې راپور کې سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې اوږدمهاله تګلاره برابره کړي څو په دې برخه کې د خلکو باور ترلاسه او همداراز د محسوسو لاسته راوړنو لامل شي. څلور کسان د بلخ په مرکز کې د وسلو د پلور په تور د پولیسو له لوري ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغو کسانو د وداني شرکت تر نامه لاندې چې د دویمې ناحیې اړوند په ګذر قوای کار سیمه کې موقعیت درلود په پټه سپکې او درنې وسلې پلورلې چې بالاخره تېره ورځ د پولیسو له لوري نیول شوي دي. ویل کېږي له یادو کسانو یو شمېر درنې او سپکې وسلې هم ترلاسه شوي او دمګړۍ هم له نیول شویو کسانو پوښتنې روانې دي. د کابل ښار د اوومې امنیتي حوزې اړوند د پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو په برید کې 3 پولیس وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر مسؤل بصیر مجاهد وایي دغه پیښه تېر ماښام 7 بجې په دغاباد سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو شمېر طالبانو د پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ. له بل لوري د کورنیو چارو وزارت ویاند بیا وایي چې په دې پیښه کې 2 بریدګر هم وژل شوي دي. د تخار په چواب ولسوالۍ کې د 2 نامسؤلو وسلوالو ډلو ترمنځ له تېرې ورځې راهیسې جګړه روانه ده. په دې جګړه کې تر اوسه یو نامسؤله وسلوال وژل شوی او 15 ولسي وګړي او 2 نور نامسؤله وسلوال ټپیان شوي دي. د تخار د امنیه قمندانۍ د ویاند په وینا په دې لړ کې یو شمېر توغندي د سیمې پر کورونه هم لګېدلي چې له امله یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. او په غزني کې په بېلابېلو عملیاتو کې 24 طالبان وژل شوي او 4 نورې ټپیان دي. دغه هوایي او ځمکني عملیات په تېرو 4 ساعتونو کې له غزني ښار سربیره د اندړ او قرهباغ ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي. د غزني د والي ویاند زیاتوي په وژل شویو کسانو کې 3 پاکستاني جنګیالي هم شامل دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.